که تاسو چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست ښه راغلاست درته وایو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په دې سره خطه باندې اوکې وکړئ، څنګ ته په کنګړۍ اوکې وکړئ، پورته په آل اوکې وکړئ چې موږ هره نوې اوله ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم حبیب الله، تاسې ګورئ حبیب الله اکاډمي چینل. ګرانو دوستانو، لکه تاسې ته بهتره معلومه ده چې حبیب الله اکاډمي چینل د ټکنالوژي مربوطه ویډیوګانې اپلوډ کوي. همدارنګه زموږ نن موضوع د واتساپ په باره کې ده چې آیا موږ څنګه کولی شو چې موږ په خپل واتساپ کې له بل چا څخه خپل ملګري پټ کړو. هغه که موږ خپل ملګري ته موبایل ورکړو یا بل مشر ورور وي یا بل څوک له موږ څخه موبایل ورواخلي او هغه ته معلومات نه کېږي چې آیا دا په واتساپ کې د چا نمبر سره شته او که نه شته، موږ به په خپله خوښه په خپل واتساپ کې هغه نمبر پرېږدو چې د مو خوښ یي. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول ور به تاسې راسئ د خپل موبایل سکرین ته. کله چې تاسې د خپل موبایل سکرین ته رالاستئ، تاسې به ولاړ شئ خپل واتساپ ته. زه راځم دې واتساپ ته. دا واتساپ خلاصوم، زه دې ته ما لاک ورکړی، دا لاک زه خلاصوم. دلته که تاسې ګورئ له ما سره دلته په خپل واتساپ کې دوه ملګري دي. هیڅ چاته معلومات نه کېږي چې آیا له دې سره نور ملګري شته او که نه شته. تاسې ګورئ ما سره یو دا ملګری دی او دا ما په خپله خوښه په خپل واتساپ کې پرې ایښي دي. که زه بل چاته ټلیفون ورکړم او هغه زما واتساپ ته راشي او هغه به م وایي چې دې سره دوه ملګري دي، دا دوه ملګري چې دي دا ما سره ما په خپله طبیعت باندې پرې ایښي. دلته چې مثال زه بل چاته ټلیفون ورکړم او هغه ته معلومات نه کېږي. دا نور چې دي هغه ما دې پورته پټ کړي دي. زه تاسې ته اوس نښه پېښ شوم، دلته ما پټ کړي دي. صحیح ده، دې چې کې ما پټ کړي دي دا چې زه اوکې کړم، دلته له ما سره تر 100 زیات نفر دي. مثال 100 100 100 نفره دي له ما سره، هغه ټول ما په دې کې پټ کړي دي. او کوم چې 2 نفره دي هغه ما دلته پرې کړي. که زه چاته موبایل ورکړم هغه دلته راشي، هغه به چې دا دوه ونیز دلته رالم، دلته ما سره تر 100 زیات نفر دي. هغه چې ما اوکې کړو دلته وینئ دا خلک ما ټول پټ کړي دي. دا اوس تاسې هر څومره اړوئ دلته ما سره بیخي زیات نفر دي. دا چې څه نفر دي دا ټول ما پټ کړي دي. دې پورته جې کې نه ده، دې جې کې ما پټ کړي دي. زه تاسې ته اوس نښه پېښ شوم، وبښئ ملګرو، زه دې جې کې ما پټ کړي دي. صحیح ده، دې جې کې تاسې به راسئ. دا چې کله تاسې اوکې کوړ دلته به تاسې ته ټول شمارې راسي. زه چې چا سره غیدلی یم یا چا سره میسیجان پرې ایښي دي دا ټول دلته دي. دغه ځای چې تاسې میسیج هم کولی شئ. صحیح ده، دلته دا تاسې پټ کړي دي په دې جې کې، دلته تاسې میسیج هم پرېښولی شئ. او تاسې که اوس غواړئ چې موږ دا نمبر بېرته هغه ځای ته ولېږو، تاسې به دا ټول ټاپه کړئ. چې هر څومره تاسې سره یې هغه به ټاپه کړئ. یو ټاپه کوئ، دوه ټاپه کوئ یا درې ټاپه کوئ، هغه یې تاسې خپل طبیعت ته. صحیح ده، زه دلته راځم 10 11 12 دانې ټاپه کوم. تاسې کله تاسې ټاپه کړو بیا به تاسې راسئ دې سر نښې ته. دا نه ده، دا به تاسې اوکې کړئ. دا نمبر به ټول هغه ځای ته ولاړ شي. زه اوس اوکې کوم، اوس بېرته هغه ځای ته زه وځم. وینه دا ما اوکې کړو، زه له دغه ځای چې وځم. صحیح ده، دا نمبر چې دي دا ټول یې دلته رالو، دلته وینې رالو، دلته ونې په هغه ځای کې چې دي بګانې شدن. د هغه ځای کې له ما سره نور نفر هم پاته دي. صحیح ده، له ما سره نمبر یې ډېرې دي د واتساپ والې. دې خوا ته که تاسې ورته وګورئ دلته 11 نفر هلته ما ټاپه کړو، هغه مې راوایستل، نور ټول هلته پاته دي، دننه دي پکې. تاسې له بل چا څخه دا خلک هم پټولی شئ. ډېره خوندوره او زبردسته ویډیو ده. که مې ویډیو خوښه شوې له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. او که تاسې چې موږ یې بېرته پټوو دا به ټول ټاپه کوئ، بیا به راسئ دغه سر نښې ته. دا سر نښه نه ده، دا مسیج لرې کوم دغه سر نښه ده. دا به تاسې اوکې کړئ. چې اوکې مې کړو دا نمبر به بېرته ورې ولاړ شي. صحیح ده، که مې ویډیو خوښه شوې له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ. که چې ویډیو وګورئ لایک مه هېروئ ملګرو، یو لایک خامخا ویډیو ته ورکړئ.